अस्सलाम वालेकुम मलګرو زایم ابرار او تاسو ګورئ ابرار کرکټ ټي وي د پی اس ال 2023 د ټولو خطرناک او سخت مقابله ونن د پاکستان او انډیا ترمنځ مطلب د کراچي کینګز او لاهور کلندر ترمنځ لوبيږي نن چې کوم میچ د لاهور کلندر او کراچي کینګز ترمنځ د پی اس ال 2023 د ټولو خطرناک ټاکر ده زیاتره کرکټران وایي چې د لاهور او کراچي د مقابله داسې ګرم وي لکه څنګه چې انډیا او پاکستان میچ ګرم وي कराची और लाहौर का जब भी मैच होता है मुझे तो लग रहा है इंडिया के साथ खेल रहे हैं د کراچي کینګز او لاهور کلندر ترمنځ وداننې میچ نن ماښام 9 بجې په نېشنل سټیډیم کراچي کې شروع کیږي تاسو په دې میچ کې کوم لوبډاله سپورټ کوئ کراچي کینګز یا لاهور کلندر کله دې میچ د پاره د دوانو ټیمونو د پلینګ 11 په حواله سره خبرو کوم د کراچي کینګز په ټیم کې شامل وي شرجیل خان میتو ویډ حیدر علي قاسم اکرم شعیب ملک اماد وسیم بین کټینګ محمد امیر انډو تای عمران طاهر عاقب جاوید دین علاوه کړه لاهور کلندر د پلینګ 11 په حواله سره خبرو کوم د لاهور کلندر په ټیم کې شامل وي فخر زمان مرزا طاهر بیگ شای ہوف کامران غلام سکندر رضا حسین طلعت ډیوډ ویزه لیام ډوسن شاهین شاه افریدی حارث رؤوف زمان خان نو د دې کانټیداري مقابله لپاره د دوانو ټیمونو پلینګ 11 وی ستاسو په خیال چې راننۍ لوب وسوک غټي کراچي کینګز یا لاهور کلندر خپل نظر زما سره په کومنټ سیکشن کې ضروری شیر کړئ د داسې نورو کرکټ ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کړئ ان شاء الله بل ویډیو کې ملاويږو د الله پامان